د افغان ځواکونو روحیه ولې خرابه وه او څه وشو چې وپاشېدل؟ پټ حقیقتونه همدې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د امریکا د ویسټ پوینټ پوځي اکاډمۍ په خپرونه کې په دې اکاډمۍ کې له ترهګرۍ سره د مبارزې د مرکز د مشر جوټن شروډن یو تحلیل خپور شوی دی. ډاکټر شروډن په دغه تحلیل کې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د بیړنۍ او غیر متقاربه ماتې پر عواملو غږېدلی او شپږ تر ټولو مهم عوامل یې شنلي دي. په دې شپږو کې یو عامل دا دی چې وایي د طالبانو جنګي ستراتیژي د افغان ځواکونو روحیه کمزوري کړې وه. ډاکټر شروډن په دغه تحلیل کې دوه ډېرې مهمې سپارښتنه کوي. یو دا چې د امریکا د امنیتي مرستو ماډل اصلاحاتو ته اړتیا لري او دوهمه دا چې د امنیتي ځواکونو په راتلونکي ارزونه کې باید پر غیر مادي عواملو مثلا روحیه باندې ډېر تمرکز وشي. د امنیتي ځواکونو د روحیې خرابېدل ټول منو، خو اوس پوښتنه دا ده چې روحیه چا او څنګه خرابه کړې وه. لکه څنګه چې ښاغلي شروډن ویلي، په دې کې شک نشته چې د امنیتي ځواکونو په روحیه باندې د طالبانو جنګي ستراتیژۍ اغیزه لرله، خو دا باید هیره نه کړو چې د روحیې د خرابوالي یوازې یو عامل نه و. د عواملو یو لوی پاکیج و چې په تدریجي ډول یې وسلوال ځواکونه مات، جمهوریت نسکور او افغانستان بیرته شاته ستون کړ. په 2014 کال کې چې امریکایانو له افغانستانه وتل پیل کړل، نو د تبلیغاتي جګړې اړتیا زیاته شوه. افغان امنیتي ځواکونو وسلې لرلې، خو د روحیې په لحاظ باید د هغوی لپاره ډېر تبلیغات شوي وای. حکومت په تبلیغاتي برخه کې کافي پیسې لرلې، خو له بده مرغه دا پیسې موږ لیدلې چې په داسې تبلیغاتو نه مصرفېدلې چې د وسلوالو ځواکونو روحیه پیاوړې کړي، بلکې په ګوندیو او تربګنیو لګېدلې. د ملي وحدت حکومت د دې پر ځای چې پر امنیتي ځواکونو تبلیغاتي تمرکز ډېر کړي، دوی به کله لیکل تر غني مخکې په ارګ کې 2 ورځې دومره هګۍ خوړل کېدې، کله به یې لیکل د عبدالله سل درېشۍ دي، کله به یې اتمر لپاره د راتلونکي رئیس جمهور خوبونه لیدل، او کله به دې ته ورته نور بې فایده مسایلو باندې د نورو خلکو ګریوان ته لاس ور اچول. د امنیتي ادارو تبلیغات ټول له وزارتونو د باندې سنګل سورس کېدل، په داسې حال کې چې په اداره کې دننه تبلیغاتي ډلې به وزګارې ناستې وي. د یوې امنیتي ادارې د تبلیغاتي کارکوونکو شمیر تر 1.5 ډېر و، خو 12 کسه به پکې په کار بوخت او نور به تلل، چای څښه او حاضري به یې لاسلیک کوله. دا کار ځکه کېده چې د تبلیغاتي ادارو پر سر کې داسې کسان وو چې په دې ادارو کې کار ته یې یوازې د ګټې او عاید د سرچینو په سترګه کتل. د باندې شرکتونه ورته جوړ کړي وو او هر لوی او کوچنی فعالیت به یې د پروژې په شکل خپل شرکت ته ورکاوه او په دې ډول به یې د تبلیغاتي جګړې ماشین خرڅېده. محب چې په خپله مرکه کې ویل چې چا جنګ نه کاوه، منظور یې دا و چې د جګړې روحیه نه وه، خو دا چې چا ولې جنګ نه کاوه یا روحیه ولې خرابه سوې وه، په دې برخه کې ټول تمرکز د امریکایانو پر بیړنۍ وطنه کیږي. په کورنیو عواملو ځکه څوک بحث نه کوي چې زموږ هر چارواکی او مسؤل د همدې حالت پر راوستلو او د امنیتي ځواکونو د روحیې په خرابوالو کې ونډه لرله. افغانستان د سیمې په کچه نخبه کمانډو او ځانګړي ځواکونه لرل، خو د دولت په اکثره په داسې عملیاتو کې استفاده ترې کوله چې نه به یې هېواد ته خیر رسېدو او نه نظام ته. قیصري یې وسلوالو ځواکونو ته د سر زیان په قیمت ونیو، خو د خپلو انتخاباتي سیالیو د ګټلو او د خپل حریف د وهلو لپاره یې خوشې کړ. علیپور یې ونیو، بیرته یې په یو معامله کې خوشې کړ. علیپور چورلکه ویشته، خو چا ورته هیڅ ونه ویل. سلګونه نورې همدغسې پیښې امنیتي ځواکونه ړانده نه ول. دوی لیدل چې مشران یې څومره د عیش و نوش ژوند لري او دوی ته په کومه سترګه کتل کیږي. زما باور دا دی چې که امریکا هر څومره بیړنۍ وتلی وای، نظام دومره ژر نه سقوط کېده. هغه څه چې د نظام سقوط یې ګړندی کړل له وسلوالو ځواکونو سره د دولت او حکومت مشرانو ناسم چلند و چې له څو کلونو راهیسې روان و. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ، کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.